اوس خو زه ډېر یېرېدلی یم. بلس مې ملګرو ته ویله چې هر چا نه تپوس کوم هر مسجد کې په مانځه اثر پرېوتلی دی، په هر مسجد کې په درس باندې اثر پرېوتلی دی، څوک مانځه نه راځي. دا لا څه کې اوس د جمعې ورځ باندې چوټي که نه د بازار والا دی آرام سے چل کړی دی، دا آرام راولېږي د جمعې په ورځ باندې چکر مقرر کړي، لاړ شي چېرته چکر یې ولګوي نو هلته بیا مونځونه کوي. تا ته پته شته دی د جمعې مونځ فرض عین دی، دا څه فرض کفایي خو نه دی، په هر سړي فرض دی چې د جمعې مانځه ته به حاضري کوي. هو ټیک د بیمار کس ته جواني شراب ته خیر دی، زنانه ته په هغې فرض دی، لیکن نور چې روغ وي انسان په د فرض دی، فرض عین دی په اتفاق د علماو سره. او کم سړی چې جمعې مانځه ته نه راځي، حدیث صحیح کې راغلی دی چا چې 3 جمعې مسلسل مونځ پرېښود، 3 جمعې ماسپښین مونځ اگر یې که ځان له کړی 3 جمعې مسلسل مونځ پرېښود، طبع الله على قلبه، الله یې په زړه مهر وهي، د کفارو شرط معامله ورسره کوي. موږ خو دومره موږ کمزوري شوي په دې باب کې، د نیکو په باب کې چې نیکۍ ځان له وګټو، دې باب کې موږ ډېر وروسته پاتې ورې. د جمعې په ورځ باندې ته په خپله سوچ وکړه څومره عظیم موقع الله موږ ته راکړې ده. دا حدیث تاسو بار بار نه دی اورېدلی، که غلط مې ویلی ورشه د علماو نه تپوس وکړئ، وایي ده موږ ته یو حدیث ویلی او چې دا صحیح دی که غلط دی، که غلط یې ثابت کړو زه به د دې ځینې بېرته اعلان وکړم چې ما غلط ویلی دی، او که حدیث مې صحیح ویلی معنا مې هم صحیح کړي بیا ولې موږ وروسته یو. نبي صلی الله علیه وسلم نه دي فرمایلي من غسل واغتسل، چا چې غسل وکړو سر یې وینځي غسل یې وکړو، بکر او تکره وختي لاړ جومات ته، ومشا ولم یرکب پیاده لاړ او سورلۍ باندې سور نه شو، پیاده لاړ مسجد ته، ودنا من الامام، امام ته بیا نږدې کېناستو وختي لاړ هلته، او بیا خطبې ته خاموش کېناستو. په دې لاره کې په هر قدم باندې د یو کال د روژو، د یو کال د تهجدو د یې ثواب ته میلاویږي. کم سے کم یو سړی که 100 قدمه واري، 100 ډېر دي ګورې داسې ما ویل 100 قدمه یو سړی مسجد ته واري، په یوې جمعه کې تا ته د 100 کالو د تهجد او د روژو ثواب میلاوي. ته یو کال روژې مسلسل نیولی شي، یو کال مسلسل روژې نیولی شي، یو د رمضان روژې هم په خوارو زارو باندې ونیسئ، دا پوکي د خلکو سازي هلته. لیکن موقع موږ ته راکړی و الله د جمعې په ورځ چې په هر قدم د یو کال د روژو د تهجد ثواب، نو چې ته په دې جمعه کې 100 قدمه وارې د 100 کالو ثواب، بله جمعه کې بیا د 100 کالو، بله جمعه کې بیا د زرګونو کلونو ثوابونه موږ حاصلولی شو د تهجدو او د روژو. لیکن تاسو ګورئ که نه زموږ مسجد والا خو بیا ماشاءالله ښه دي، څه راڅه خو لږ سستي پکې پیدا شوی، خو مخکې د ښه دي، د نورو جوماتونو نه ښه دي، خو تاسو اکثر جوماتونو کې نه ګورئ امام راشي تش جومات ته غریب لګیایي، تش جومات ته تشو دیوالونو ته لګیایي، ټوله جمعه به محنت کړی چې ثواب په هر قدم حاصل کړم، بیا 100 قدمه دی واغه 100 کاله روژو د تهجد ثواب، د لیلة القدر نه هم سوا ثواب.